أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير يا بني إسرائيل دا بني إسرائيل تا أخيري خطاب ده بدي موقع کی سرنا شروع بني إسرائيل داغي بادیان الله ذکر کړی داغي نقصانات وغیرہ الله ذکر کړل اوس آخر کی وری ورته بیا خبره کوي یا بني إسرائيل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتي نعمتنا زما التي هغا انعمتو چې ما کړیو علیکم پتا سبحانه واني اوما فضلتکم فضیلت در کړو تاسو ته علی العالمین پټول عالم باندې ما تاسو ته فضیلت در کړو غروالم در کړو واتقوا یریګ یومن د اغورزنا لا تجزی چې پکار برانشي نفسن د یو کس عن نفسن د بل کس پځه ستا ضمانت بڅوک نشي کوي ته جیل کې تاب بدلېږي نه چې بدل بشي بل څوک بده واچي دا څه بنکی الله تعالی فرمایي ولا تزروا وازره وزر اخرى هیڅوک بده بل چا بوجو چته ولې نشي ولا يقبل او نه قبليږي من هذا اغینا عدل څه پیسې عدل لفظي معنی برابر والے انصاف ته عادل زکه وایي چې برابر والے دي او معنی پیسې زکه دي چې جرم او پیسې سره برابرۍ لکه تاسو د پاکستان تعزیرات یا قانون اوریدلې کنه چې لس کاله کې یا لس لکه جرمانه نو که لس لکه جرمانه ورکړي لس لکه معاف شي یعنی دا عادل کې شو دا جرمانه او دا جیل عدل پیسې ولا تنفعها او نه به فائدہ ورکی هغه ته شفاعت سفارش ولا هم ينصرون او نه به سره مدد کیږي دینه بعد ابراهيم عليه السلام کې صدا ابراهيم عليه السلام داس یو هستی دا او داس یو پیغمبر دی زموږ استاد نیکه یا زموږ استاد د ایمان چې براوړی دی چې دې باندې زموږ درې واړه اتفاق راځي یعنی موږ مسلمانان موږ وایو زموږ نیکو د پیغمبر اسلام نیکو د اسماعیل علیه السلام پلارو او موږ دغه په دین باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ابراهيم علیه السلام په دین باندې ما موږ دغه په دین باندې موږ دعوه کوو چې زموږ ده او يهوديان دعوه کوي چې زموږ ده دغه ځای وایي چې د موسی علیه السلام نه کې یعقوب علیه السلام او دغه نه کې ابراهيم علیه السلام او موږ د ابراهيم علیه السلام اولاد یو او په جنت جهنم نه موږ ابراهيم علیه السلام بچ کېږي دا وایي دا خیال دی نو دا وایي مې اجتماع پر راځي او عیسایان وایي چې زموږ دغه زموږ نه کو اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام زموږ نه کو او دا زموږ او مشرکین وایي چې زموږ د مکه مشرکین وایي او د موږ مشرکین وایي دغه چې بنو اسماعیل او مشرکین اسماعیل علیه السلام د اولاد دو او اسماعیل علیه السلام پلار خو ابراهيم علیه السلام نو دا څومره چې فرقې دا ټول اتفاق پر راځي په ابراهيم علیه السلام باندې او ابراهيم علیه السلام د ټولو صحاباو امامو یا پلارو د ټولو صحابه د ټولو پیغمبرانو او د دنه مونږ الله تعالی بار بار ذکر کړی دی په قران کریم کې یو خو د زندگی باره کې الله فرمای امتن قانتن دا یو امت وبکدا یو تاریخ خو د تاریخ هر پهلو د زندگی کې موجوده ده د ابراهيم عليه السلام په زندگی کې او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دلته کې الله تعالی چې کوم ازمایش خودلې ده په دې آیت کې نو ټول اسلام 13 حصے ده 13 یعنی که سره مکمل اسلام پیژني نو دا 13 حصے ده او دا په درې ځای قران کریم کې راغله ده یو په سورته توبه 112 نمبر آیات کې سورته توبه 112 یعنی 112 112 او یو سورته احزاب 35 نمبر 35 سورۃ احزاب 35 پنځه درشم او یو سورہ مومنون 1 نه 10 پورې 1 to 10 سورہ مومنون نو عبد الله ابن عباس فرمایي دا ټول اسلام دی او ابراهيم عليه السلام په دې 13 شوالو باندې الله آزمائش کړو او په 13 کې هغه کامیاب شوی په 13 هغه کامیاب شوی اولی آزمائش کو بیا امام کو او بیا رنګ تاریخ تاسو ته معلوم دی ازمغه عالمان او امامان په جمهور او کوم د دې کوي چې څنګه هغه ورکوټ یو بیا څنګه هغه مقابله وکړه پلار سره بیا خاندان سره بیا قوم سره بیا نمرود سره بیا حالات سره بیا خزه پر خدا بیا بچي پر خودو بیا بچي ذبح کو وغیرہ وغیرہ بیا اورته وګورته دي شو دا ټول ازمایښونه په ابراهيم عليه السلام باندې راغلي
نو دلته خطاب دا ټول مذهبي ډلو تعالی تعالی کوي چې کتا سو اے يهوديانو د دې ابراهيم عليه السلام اولاد یې نو ابراهيم عليه السلام هم موحد او مشرک نو او دا کې ابي باندې چې خپي چې دا قبله ولیدا نو دا ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و نو دا څنګه دا دین داوا کوي یا څنګه دا نوسه بیا عیسایانو ته هم د کرنګي خبره کوي مشرکین ته هم د کرنګي خبره کوي چې دا د ابراهيم عليه السلام خبره کوي نو دا پیغمبر خو د ابراهيم عليه السلام په دین باندې او دا غو مغن وسه ده او دا غو خپل وای چې زغه زمانه کو زموږ په دین باندې ما او مونږ تاسو ته الله دا وای دا اوس خطه توجه سره واوري چې کتا سو واقع د پیغمبر منون کیي نو د پیغمبر دین خو د ابراهيم عليه السلام نو ابراهيم عليه السلام مشرک نو هغه بدعتي نو هغه ځان قرباني کړي د ورته غرزولې ده هغه د نمرود مقابله کړي ده تم د خپل وخت بادشاہ مقابله کوا هغه خپل بچي قرباني کړي ده هغه خپل خزه قرباني کړي ده هغه هجرت کړي ده وغیرہ وغیرہ تاریخ تاسو ته معلوم دي نو دیو جنا د ټولو ذکر وشو اول د يهوديانو ذکر تاسو واردو عیسایانو مواردو مشرکینو مواردو منافقینو مواردو متکینو مواردو او صلی الله ټولو ته ابراهيم عليه السلام نمونه خي نو تاسو واوري و ایذبتلا او هر کلا ابتلا چې ازمایش وکړلو ازمایش کې واچولو ابراهيم عليه السلام ربه خپل رب بکلمات په یو څو خبرو سره فاتمهن بس پورک للی اغا الحمدلله اغا کامیاب شو پکې الله دې موږ تاسو په خپل ازمایښونو کې کامیاب کړي قال نو جواب کې الله ویلي د دې ازمایښونو نه بعد انی بشکز جاعلک جوړومتا للناس خلقتا اماما پیشوا امام مخکې ته ویل کی جمعه امام تم ځکه امام وي جنور نه مخکې وي او دا امام یوازې جمعه ته مراد نه ده ټول معاملاتو کې مشر ته امام وي کغه سیاسي معاملات وي بادشاہ وزیر اعظم صدر هغه مذهبي معاملات دي پارټیانو وغیرہ وغیرہ اصل کې په شریعت کې خدا بیل نه دي کنه شریعت کې ټول یو ده همغه بیل کړی دي سیاسيون بیل کړی دي مذهبيون بیل کړی دي جماعتونو بیل کړی دي وغیرہ امام رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت امام هم هغه سربراه سیاسي هم هغه مذهبي سربراه هم ابو بکر صدیق هم د غرنګ ور رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله عنه هم د غرنګ ټول همغه خدا دومره بیل کړی یو بلته د دې نوم غستل هم نه برداشت کوو قال اني جاعلك للناس اماما قال نو ویل ابراهيم عليه السلام الله زیره ورکو چې زبتا امام جوړوم هغه ورته ویلي ومن ذريتي زما اولاد زما اولاد امامان کی الله قال ویل الله اني جواب ورکو الله تعالی لا ينالو نبرسي عهدي وعده زما الظالمين ظالمانو ته ان است اولاد کې ظالمانی هغه ته بز سربراهی نه ورکوم خو دینه مراد نه چې کني وسه د ګناګار ته ولي ورکړی دا دغه د الله سزا ده کوم تاسو باندې اول ته امامت مراد ده د نکانو خلکو امامت مراد ده و اذ هر کلا جعلنا البيت چې مونږه جوړ کړلا کعبه کور مثابتن زید عبادت مثابه دا کلو کې تاسو کویان لیدلې دي کنه کویان د دې کوی په کناره باندې اوبوس کلو د پاره یو ځای جوړ شوی وي د عربي کې مثابه وایي کاغه د غړو بيزو د پاره جوړي او یا د نور څکلو د سړو د پاره جوړي خو دې د مدې دا غتګه راځي رمنډي وایي نو دا حج دا او دا مکان یعنی دا بیت الله تعالی مثابه ځکه ویل دي چې دینه خلک مينوي او خلک ورته منډي وایي الله تعالی دې تاسو نصیب علام دې امداور نصیب کیو کی علام دې بیا به نصیبو کی نو دا الله تعالی د خلکو بزړه کې مینا چولې دا چې بیا به ورزي لکه څنګه چې تګه خپل ابو تزي للناس خلقو د پاره و امنا او زید امن دلته هیڅ د اصله اجازه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول د ورځې نه تر قیامت ورځې پورې په مکه کې چاته اصله او چتول یا د چا په خلاف جګړه کول اجازه نشته الا دا چې مات الله تعالی د فتح مکه په موقع باندې الله تعالی یو څو ساعت اجازه را کړو او تر قیامت پورې به اجازه بل چاته نه بل چاته بنئ واتخذوا او چې جوړ کی دوی من مقام ابراهیم مقام د ابراهیم نا مقام ابراهیم هغه کانه دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام به ودرېدو او اسماعیل علیه السلام به تکانی ورکول او د دیوالونو به اوچتول او هغه باندې الله تعالی د معجزې په بنیاد باندې الله تعالی د هغه د خپل نشانونه هغه کانی کې وېستل او اوس پورې هغه موږ لپاره نشانه ده د کعبه د دروازې د کعبه ته کعبه څه کوي چې کعب د څلور ګوټي ته ویل کېږي څلور ګوټه نه دغه ته کعبه ویل کېږي کعبه لفظ معنی څلور ګوټي نو د دې دروازې ته مخامخ چې کوم د زیړ پنجره کې پروت دی دغه مقام ابراهیم دی دې ته اشاره ده
او دا د عمر د